السلام علیکم مرګرو، انور سواتی یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې وي. ملګرو نن زموږ دا ویډیو چې ده داسې شعر و شاعرۍ په باره کې نه ده. ملګرو ډېر د افسوس مقام هم دی، دلته کې رالو ډېر ګلونه ماشومان دي چې د نشې په بیمارۍ کې اخته دي. هم دی زموږ سره مفتي صاحب هم ولاړ دی، هغه به د سره یو څو خبرې وکړي د دې ماشومانو په باره کې. مفتي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو نه مخکې خو زه د دې خپلو ملګرو شکریه ادا کوم، او دویم د دې ادارې والا څومره ملګري چې د دوی شکریه ادا کوم چې دوی زموږ تحصیلي مټې ته رالو او یو داسې اداره چې دلته یې کولاو کړه چې د مسلمانانو خدمت وکې کېږي. دلته کې موږ صرف او صرف انسانیت دی او د انسانیت د خدمت لپاره دیو دا یو اداره کولاو کړې ده. د څومره ینګ جنریشن هلکان یقینا طور ما دا ماشوم اول ورځ زه رالم په اول ورځ باندې ما چې دی ولیدو نو زما د سترګو نه اوښکې وڅڅېدې او دومره خفه شوم. ما وی یاره دی ته وګوره، دې ماشوم ته وګوره او د دې کارکردګۍ ته وګوره. بیا دغه ماشوم مې ولیدو نو یقینا طور زه ډېر زیات په دې باندې خفه شوم. دا څومره ملګري چې ناست دي دا وګوره د دوی د چا بچي دي، د چا ورور یې، چا خور ده، د چا په کور کې یو څه دي بل څه دي. نو د معاش زندگی د دې د تېرېدلو دپاره د دوی هم څه مستقبل شته که نه. اوس دا ماشوم دی لکه مثال طور دی به زه والم د ده زندگی ده که دی په دې شیز کې مبتلا نو دی اخیر د ده دا زندگی ده به چرته ځي او دی به سبب بل ته دا پیغام ورکوي چې یاره ته راشه په خپله مې دا شی څکمه، ته راشه که نه ته یو خسکې وسکه. نو بل ماشوم به په دې رالګي، بیا به بل ماشومي. زه خو د قوم ته یو افیل کومه، د خپل قوم ته خصوصا د تحصیلي مټه کې چې یاره دیو راشي او دې ادارې ته چکر راولګوي، بلکې د دې ادارې سره زموږ همت دیو ته ښکاره شي د تحصیلي مټې طرف نه او دیو ته د قوم ته یو پیغام ورکوم چې خامخا د دیو راشي او د ادارې دی وګوري او چې څومره داسې کسان دي چې هغوی نشور دي یا ټینشن والا دي یا وغیره ټینشن بیماران دي لیونی، نو هغه دې دلته کې راولي او دیو ته دې حواله کړي او د دیو خرچ اخراجات دي، بلکې به د خرچ اخراجات کې هم د دیو سره چې لږ تعاون وشي نو دا اداره په مخه باندې لاړه شي چې دا اداره زه نه بیم تی نه بی بلې نه بی په مخه بلې نه بی. نو زموږ د قوم چې د دې نشو د وجې نه ډېر زیات خراب روان دی او یقینا طور څوک په یو حالات کې مري، څوک په بل حالات کې مري. نشې دې ډېرې زیاتې خرابې او په ډېر ګنده ماحول روان دی. د دې ماحول د جوړېدو دپاره زموږ دا پکار دی چې زم همت وکړم، تاسو هم همت وکړئ، نور ملګري هم همت وکړي، نور هم همت وکړي. نو انشاءالله دا اداره به هم په مخه لاړه شي، بله اداره به دیو کولاو کړي، بله اداره به کولاو کړي او دا نشې دا وغیره دا پروګرام چې دا به ختم شي. نو زما خو خپل د زړه یو درد دی، هغه د درد د وجې نه زه دا وایم چې یاره دا پروګرام په مخه باندې لاړ شي خامخا او داسې وشي. طبیعت دې ښه دی؟ څه وجه وه چې داسې په دې دغه کې اموخته شوې؟ چرس په مسکل ورځ زما ورور راوستم دلته کې دی انصاف رحیم سیټ. نو دلته راته څه محسوسېږي؟ دا ځای برابر دی؟ ښه برابر دی، سهولت پکې دی، خوشحاله یې پکې؟ ښه خوشحاله یم. او اوس ښه یې برابر یې؟ ښه برابر. صرف چرس دې که نه نور؟ صرف چرس په مسکل. او چا پې راواړولې؟ ملګرو سره مې راوړل. ملګرو سره؟ نو ملګرو نن سبا د یار دوست د لاسه هم سړی خرابېږي هم ښه کېږي. نو دغه ستاسو د مخې ده او زه دا ملګری ولاړ دی، د ده نه هم یو څو تپوسونه کوو چې دی څه وایي دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زمونږ خو دا عرض دی جي، مونږ په خپله په دې کې دا کوشش کوو چې ماشاءالله د جمعې مبارکه ورځ ده او مفتي صاحب هم زمونږ راغلی او تاسو ټول ملګري دلته رالی. نو دا نشه چې دا یوه بیماري دی جي. نو نشې خو ډېرې دي سي خو په دې کې چې دا کمې اوس جانلیوا نشي دي، ډرګس ورته وایي، آیس ورته وایي، هیرون ورته وایي. نو دې خو داسې ښکلې ښکلې ځوانان ویوړه. بله ورځ دغلته په دې ګراوند کې مونږ یو ویډیو ولیدلی جي، هغې پکې شهید شوی دی جي. بلکل. نو د دې نه چې اوس دوی په اوس وخت کې دغه ونه کړي نو دغه د مونږ هم به کوله نشه، خو دغه د دې ته رالو چې نشې وړنه شروع کړله. نو الله پاک دې خیر راپېښ کړي او تاسو راغلي نو ټول په اتفاق به دا کوشش کوو چې د دې نشو نه مونږ داسې طرف ته واوړو
چې موږ د الله پاک دین مونځ اودس او د خپل مور او پلار خدمتګار جوړ شو نو الله پاک د خیر را پیر کې تاسو ټول ملګرو دا یو ګلاله ماشوم را سره بل هم ولاړل د دنه بم یو دوه درې ته پوسونه کوم چې د سوي د نشي پاغله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه محسوسېدل؟ دا محسوسوم چې نشه ډېر خراب شی دی. ما په خپل نشه کوله دې ارادې ته راغلی یم ادارې ته. زه ډېر ښه شوی یم په نالو کې او په دې کې به پروت یم. چا به راته په بد نظر کتل، چا به راته څنګه کتل. په خپلو دې ارادې ته راغلی یم ډېر ښه شوی یم. دا اراده ډېره ښه اداره ده. نشې ژوند نه وخه نشې ژوند نه وخه هلته نالو دغه کې به پروت یم کورونو ته به نه تلم دغه ته به نه تلم. دا نشې به مې کولې کله په یو ځای کې به مې شپې کولې کله په بل ځای کې شپې کول. اوس شکر الحمدلله ډېر ښه شوی یم. همدا سرجي د خدای نه ډېر عمر ورکړي وله دې له چې دا ارادې یوسي ده. ډېر خلک پکې ښه شول او ډېر به پکې ښه شي انشاءالله. السلام علیکم زما راغلو ملګرو میډیا ملګرو، زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دونه موږ له راغلی او انصاف ډېر سیډر ته تاسو موږ له په دونه مشکل وخت کې تاسو موږ له ټایم راکړو. زه یو جهان مننه کوم ستاسو. اصل کې زمونږ د انصاف ریهیبلیټیشن سنټر د پرانستول مقصد زمونږ دا دی چې په معاشره کې چې زمونږ کم ناسور چې نن سبا خورېږي چې هغې ته مونږ نشاور ویلی شو، چرس شو، آیس شو، د مختلف کټګري هغې دلته مونږ باقاعده د هغې مونږ ټریټمنټ کوو. زمونږ سره تقریبا دلته اوس چې کم مونږ ته ګنتي شمارنه ویلی شو تقریبا سره 50 نه په الحال زموږ سره سیوا ده. په دې کې تقریبا 8-9 کسان داسې دي چې موږ سره هم مکمل سټیبل شوي دي، باقاعده خپل په روزګار باندې دي. زمونږ کوشش دا وي چې یاره په دې معاشره کې کوم ناسور چې خور شوی دی د دې مونږ مخنیوی وکړو، مخې ته مخنیوی ته دې وکړو او کم خلکو ته چې په دې معاشره کې ښه نه کده کېږي هغه مونږ یو باشعوره یو شخص چې مونږ جوړ کړو دلته په دې معاشره کې چې د هغه نه کوم نوم چې پیدا کېدلی دی هغه ته ختم شي. زمونږ د اداره چې ده په دې مټه شاډن کې مونږ د دې باقاعده مونږ آغاز پرانسته مونږ کړې ده. زمونږ سره کوم د رابطې نمبر چې دی هغه دی 0317 7772 8464. دا زمونږ نمبر دی 0317 77 72 84 64. دا زمونږ نمبر دی. هر ټایم زموږ سره رابطه کولی شئ چې په کوم ځای کې هم مریض وي باقاعده ورته مونږ په زیات نه زیات زمونږ 15 منټه ټایم دی، په 15 منټو کې به مونږ مریض ته انشاءالله هلته حاضر یو.